أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورة البقرة 10 نمبر آیت اول سپارہ 2 رکوع. دی آیت کریمه کې الله جل جلاله د منافقانو یو دوا بد صفات او یو داغي سزا بیانوي، او دا صفات محترم دي د پر قرآن مونږ ته ښیي چې تاسو منافقانو پیژنئ او د دې د صفاتو نه خپل ځان وساتئ چې د دې د صفات پتا تاسو کې رانشي. الله فرمایي فی قلوبهم، په زړونو د دوی کې مرض بیماری ده. د فی قلوبهم مرض جمله اسمیه ده او دا دوام پیدا کوي. معنا دا ده چې د دې په زړونو کې دا مرض همیشه د پاره پروت دی. دا کوم مرض دی محترم؟ ظاهري مرض نه دی مراد چې چرته زړونه والونه د زړه بندي یا څه نه، بلکې دا مرض النفاق دی ته وي. د منافقت دا بیماری د دې په زړه کې ده چې مخامخ مسلمانانو ته استاسو ملګری او کافرو سره چې یوځای شي، لکه رستو راځي ان شاء الله، بیا دا د کافرو ملګری. نو دا مرض دی د منافقت. نو چا کې چې دا مرض النفاق مرض وي پکې چې دیندار مجلس کې کینی، بیا دغه خلکو صفات چې فاسقانو لور شي، بیا د غي سره ناستي دغي مدح وي. نو دم د منافقانو نه خدا چې مجلسونو ته ګوري چې بس کوم مجلس د اخوان ورکو هغه کې کینی او پاسي، دي ته نه ګوري چې دا حلال دی او که حرام دی. الله فرمایي فزادهم الله مرضا، فزادا نو زیاتی کی هم دوی د پارا الله جل جلاله مرضا د بیماری نورهم. دا زادهم الله مرضا جمله یا خدا خیری دی ماضی ده او جمله خبریه په معنا د جمله انشائیه سره. الله دی ته د مرض نورم زیات کی، او یا دمله الله خبر را کوي چې الله دی له د مرض نورم زیات کو. ځکه دا قانون دی محترم چې انسان څومره په ګناهونو کې کینی او دا غینه منع کیږي نه، نو بس ورو د مرض او د ګناهونه د نورم زیاتیږي، زړه تک تور شي. نو د دې منافقانو زړه کې د مرض الله ولا نورم د زیات کو. ولا هم د دوی د پاره بوي عذاب داسې عذاب علیم چې هغه به دردون کې وي دی لرا. دا یو مقوله د محترم عربي کې چې جزا من جنس العملی، پښتو کې خلک وایي چې څه کوي هغه به ریبي. نو چونکې دی مسلمانانو سره دو نمبري کوله، ظاهر کې به د هغې ملګرتیا او په شیشه به کافر سره. نو دا خبره د سړي ډېر زړه درد دی چې یو کس دی هغه تا سره مخامخ کینی او ستا مدح وي او ستا صفتونه کوي، خو چې کله تا نه علاوه بل چا سره کینی بیا تا پسې لګي او ستا له خپې وي، نو دا سړی ډېر سخت درد دی، زړه د انسان دردمن شي. نو دی منافقانو د مؤمنانو زړونه دردولي په دې چې مخامخ به د مؤمنانو ملګري او په شیشه به د کافرو ملګري. نو ځکه الله جل جلاله دی له دردون کې سزا ورکوي. جزا من جنس العملی دی مؤمنانو له زړونه او دردول. الله جل جلاله دی له زړونه دردوي، ظاهري دردم ورکوي او باطنی دردم. الله فرمایي ولهم او دی د پاره به عذاب علیم دردون کې، ظاهر بدن به هم دردیږي په جهنم کې او زړونه هم د دې دردیږي. قرآن کریم کې الله جل جلاله دا ذکر کړی دی چې څومره د مؤمنانو ترقی کیږي، مؤمنان زیاتیږي، نو د دې منافقانو د زړونه په دردیږي، نو دا ظاهري زړونه هم دردیږي او جهنم کې به الله جل جلاله دی له سخت سزا ورکوي، داسې سزا چې دا اندامونه به دردونه کوي. الله فرمایي بما كانوا یکذبون، بما د دې وجنه کانو یکذبون چې دی همیشه دروغ وایي. د بل صفت همیشه دروغ ویل دا د عذاب علیم سبب هم شو. دا د منافقانو غټه نخم ده. کانو یکذبون دا ماضی استمراری ده، دی کې دوام ته اشاره چې همیشه دروغ.
کله کله دروغ محترم زمونږ دي مسلمانانو نم وویلی شي، اگر که د مؤمن شان دا نه دی چې دروغ به وي، خو کله کله انسان دی د ګناه ته واقع شي نو هغه ته به منافق نه وي، خو چې همیشه د پاره دروغ وي. همیشه بعضې خلک داسې وي چې په دې دروغو مشهور شي، بس که هغه بیا سمه خبره هم کوي خلک وایي نه مړه چې دا فلان کې ویله ده نو دا دروغ دی. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا ذکر کړی دی او دی آیت کې دا ذکر شو چې دا د منافق غټه نښه ده، همیشه دروغ ویل. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي، بخاری شریف کې صفحه 5 باندې دا حدیث موجود دی، علامات المنافق، باب علامات المنافق، حدیث نمبر 33 بخاری کی. صحیح مسلم کی 690 نمبر حدیث. نبی علیہ السلام فرمائی وی آیت المنافق ثلاث، د منافق سڑی غٹ نخی دری دی. اول فرمائی اذا حدث کذبا، کلم چی دے خبری کئی نو دروغ وی. کور حدث مازی دا و اذا پی لفظ دا اذا چې په ماضی داخل شنو دی کې هم دوام ته اشاره، کلم چې دی خبرې کوي کله هم نو کذب دی دروغ وي. نو ګوره دا همیشه دروغ ویل دا د منافق سړي نښه ده، او د دینه مؤمنانو له به ځان ساتل پکاري. محترمو دروغ انتهایی سخته ګناه ده، دومره غټه ګناه ده ملائک د انسان نه تختی چې کله دی د دروغ شروع کی، د خولې نه د دومره خرابه بدبویي خیږي چې ملائکو ته تکلیف نو دی وجه نه دا د منافق سړي نښه د حدیث کې هم ذکر شو او دی آیت کې هم دی. دا دوه غټ غټ صفات چې یو د دې زړه کې منافقت دی، دا بیماری ده، الله دې ولا نورم زیاته کی، او دویم همیشه دروغ ویل. نو مؤمن سړی به منافقت هم نه کوي چې زړه کې کفر یو اسې ښکاره ایمان چغې وي، او دروغ به هم نه وي. باقی صفات انشاءالله آینده درس کې وایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.